سلامونه دوستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان ابدالیانو په لومړۍ شل اوریزه تمریناتي لوبه کې د عمان الف لوبډلې څخه په 7 ویکټو په توپیر ستره ماته وخوړه. په دغه لوبه کې افغان ابدالیانو د لوبې ټاس وګټي چې پخپله د توپونې پریکړه وکړله. په 19.4 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په اسوځېدو سره 143 منډې جوړې کړلې چې په دغه لوبه کې د افغان ابدالیانو په ګټه یوازې شرف الدین اشرفو چې 53 منډې جوړې کړلې. نور لوبغاړي ونه توانېدل چې د عمان الف لوبډلې پر وړاندې د یو ښه لوبه ترسره کړي. د 144 منډو هدف په تعقیب کې د عمان لوبډلې ډېره زبردسته بهترینه توپونه پیل کړله چې په 18.3 اورونو کې د درو لوبغاړو په اسوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړي چې افغان ابدالیانو ته په 7 ویکټو په توپیر ستره ماته ورکړله. د عمان لوبډلې په ګټه بیا توپوونکي ډېر ښه وځلېدل چې یوه لوبغاړي 64 منډې جوړې کړې، بل 30 منډې جوړې کړې، بل یې چټکې 26 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. افغان ابدالیانو نن د عمان الف لوبډلې پر وړاندې ډېره خرابه ناکامه لوبه ترسره کړله. هغه که توپ اچونه وه که توپونه وه، په دواړو برخو کې ډېره خرابه لوبه ترسره کړله. افغان توپ اچوونکو هم د عمان الف لوبډلې پر وړاندې چندانې توپ اچونه ونه کړله. یوازې عبدالرحمن ننګیالي، خروټ فریدون داودزی و چې د عمان الف لوبډلې پر وړاندې یوه ویکټ ترلاسه کړه.